ایچ د یو محلول د هایدروجن د آیونونو د غلظت د اندازه کولو لپاره کارول کیږي چې د محلول د تیزابیت یا قلویت کچه راښیي. ګرانو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د کیمیا د کانکور په دې درس کې به د پی ایچ د تیزابیت په اندازه بحث ولرو. د پی ایچ معیار په کیمیا کې یو مهم مفهوم دی چې د محلولونو د تیزابیت او قلویت د اندازه کولو لپاره کارول کیږي. د پی ایچ معیار موږ ته په محلولونو کې د هایدروجن او هایدروکسیل د آیونونو غلظت راښیي. داسې چې هر څومره چې د پی ایچ مقدار کم وي په هماغه کچه محلول تیزابي دی. راځئ چې په اړه نور معلومات په دې معلوماتي ټولګه کې په ګډه وګورو. د پی ایچ د تیزابیت اندازه. څرنګه چې د هایدروجن او هایدروکسیل د آیونونو غلظتونه په اوبلنو محلولونو کې ډیر کوچني دي، نو ځکه له هغوی څخه کار اخیستل هم ستونزمن دي. حیاتي کیمیاپوه زارنسن په 1909 میلادي کال کې د پی ایچ او پی او ایچ اصطلاحات رامنځته کړل او په لاندې ډول یې لوګاریتم په کیمیا کې تطبیق کړ. د حیاتي کیمیا ډنمارکي پوه زارنسن د تیزابو او القلیو د قوت معلومولو لپاره د پی ایچ د اندازه کولو معیار رامنځته کړ چې د پی ایچ معیار په نوم یادېږي. د پی ایچ اندازه له 0 څخه تر 14 پورې ټاکل شوې ده. د تیزابي محلولونو پی ایچ له 9 څخه کم او د القلي محلولونو پی ایچ له 9 څخه لوړ دی. په همدې ډول د خنثا محلولونو پی ایچ له 9 سره مساوي دی. که محلول ډیر تیزابي وي نو پی ایچ به یې ډیر کم وي، مګر که محلول ډیر قلوي وي نو پی ایچ به یې ډیر لوړ وي. پی ایچ د هایدروجن آیون د غلظت د منفي لوګاریتم پر بنسټ تعریف کیږي. دا معیار زموږ په ورځني ژوند کې د پام وړ ارزښت لري. د بېلګې په توګه زموږ معده ځانګړی پی ایچ لري او موږ کولی شو د معدې لوړ تیزابیت چې د معدې تیزابو د زیات تولید په اثر رامنځته کیږي د تیزابو ضد یا انټي اسیدي درملو په واسطه خنثی کړو. د هایدروجن او هایدروکسیل د آیونونو غلظت یو له بل سره معکوس تناسب لري، یعنی د یو په زیاتېدلو سره بل هغه کمیږي. په تیزابي محلول کې د هایدروجن آیون غلظت د هایدروکسیل د آیون د غلظت په پرتله لوړ دی. راځئ چې په دې اړه نور معلومات په دې جدول کې په ګډه وګورو. د تیزابي، قلوي او خنثا محلولونو ځانګړتیاوې. تیزابي، قلوي او خنثا محلولونه لاندې ځانګړتیاوې لري. په خنثا محلولونو کې د هایدروجن د آیون غلظت 10⁻⁻⁴ مول، پی ایچ یې اووه، د هایدروکسیل د آیون غلظت یې 10⁻⁴ او پی او ایچ یې هم اووه دی. په تیزابي محلولونو کې د هایدروجن د آیون غلظت له 10⁻⁴ مولر څخه لوړ، پی ایچ یې له 9 څخه ټیټ، د هایدروکسیل د آیون غلظت یې هم له 10⁻⁴ مولر څخه کم او پی او ایچ یې له 9 څخه لوړ دی. په قلوي محلولونو کې د هایدروجن د آیون غلظت له 10⁻⁴ مولر څخه ټیټ، پی ایچ یې له 9 څخه لوړ، د هایدروکسیل د آیون غلظت یې هم له 10⁻⁴ لوړ او پی او ایچ یې له 9 څخه ټیټ دی. دا یو غلیظ محلول پی ایچ منفي دی. د بېلګې په ډول د 2 مولره HCl محلول پی ایچ -0.3 دی. په لابراتوارونو کې د محلولونو د پی ایچ معلومولو لپاره د پی ایچ میټر په نوم له آلې څخه استفاده کیږي. د پی ایچ او پی او ایچ محاسبه. د اوبو د آیوني غلظت ثابت د ضرب حاصل ته په کتو سره لیکلی شو چې که ډبلیو مساوي کیږي د هایدروجن آیون غلظت ضرب هایدروکسیل آیون غلظت مساوي دی له 10⁻⁴ مولر سره. اوس د معادلې د دواړو خواو منفي لوګاریتم لاسته راوړو. منفي لوګ د هایدروجن آیون غلظت منفي لوګ د هایدروکسیل آیون غلظت مساوي دی له منفي لوګ د 10⁻⁴ سره. که منفي لوګ د 10⁻⁴ ساده شي نو ځواب به 14 کیږي. همدارنګه مخکې مو ولوستل چې پی ایچ مساوي کیږي منفي لوګ د هایدروجن آیون غلظت او پی او ایچ مساوي کیږي منفي لوګ د هایدروکسیل آیون غلظت سره. که په معادله کې د منفي لوګ د هایدروجن آیون غلظت او منفي لوګ د هایدروکسیل آیون غلظت پر ځای پی ایچ او پی او ایچ ولیکو نو لاندې معادله به لاسته راشي. پی ایچ جمع پی او ایچ مساوي 14. دا معادله موږ ته د هایدروجن آیون غلظت او هایدروکسیل آیون غلظت ترمنځ اړیکه راښیي. د بېلګې په ډول د باران د راټولو شویو اوبو پی ایچ 4.82 دی. د دې اوبو د هایدروجن د آیون غلظت پیدا کړئ. حل:
دا چې پی ایچ معلوم دی او د هایدروجن د ایون غلظت نامعلوم دی نو د پی ایچ پر ځای خپل قیمت په معادله کې وضع کوو. نو لیکو چې پی ایچ مساوي منفي لوګي هایدروجن ایون غلظت. اوس د پی ایچ پر ځای د هغه قیمت وضع کوو او لیکو چې 4.82 مساوي کیږي له منفي لوګي هایدروجن ایون غلظت سره. د معادلې د دواړو خواو د انټي لوګاریتم له نیولو وروسته حاصلېږي چې هایدروجن ایون غلظت مساوي دی له 10⁻⁴ مولار سره. له ساده کولو وروسته د باران په اوبو کې د هایدروجن د ایون غلظت 1.5 ضرب 10⁻⁵ مولار په لاس راځي. قدرمنو لیدونکو سم راځي د همدې موضوع اړوند څو مهمې کانکوري پوښتنې حل کړو. اوله پوښتنه په هغه محلول کې چې د هایدروجن ایون غلظت مساوي 10⁻⁻12 وي نو 1. پی او ایچ مساوي 12 دی. 2. پی ایچ مساوي 10 دی. 3. پی ایچ مساوي 2 دی. 4. پی او ایچ مساوي 2 دی. تشریح د داسې مثالونو د حل لپاره لومړی د پی ایچ په فورمول کې د هایدروجن د ایون راکړل شوی غلظت یعنی 10⁻12 لیکو. له ساده کولو وروسته د محلول پی ایچ 12 په لاس راځي. اوس د پی ایچ او پی او ایچ په عمومي معادله کې د پی ایچ په لاس راغلی قیمت وضع کوو. د پی او ایچ د پیدا کولو لپاره د پی ایچ قیمت له مساوات ښي طرف ته اړوو. له محاسبې وروسته د پی او ایچ قیمت 2 په لاس راځي. دویمه پوښتنه که په یو محلول کې پی ایچ او پی او ایچ سره مساوي وي نو محیط 1. تیزابیت دی. 2. قلوي دی. 3. خنثی دی. 4. ټول غلط دي. تشریح د پی ایچ او پی او ایچ ترمنځ اړیکه لرو چې پی ایچ جمع پی او ایچ مساوي 14. که چیرې په محلول کې پی ایچ او پی او ایچ سره مساوي وي نو پی ایچ مساوي پی او ایچ مساوي 14/2 مساوي 9 سره. دا چې پی ایچ مساوي له 9 سره دی نو ویلی شو چې محلول خنثی دی. دریمه پوښتنه په هغه محلول کې چې د هایدروجن د ایون غلظت 10⁻⁻⁴ مول فی لیټر وي نو 1. پی ایچ مساوي -9 دی. 2. پی ایچ مساوي -14 دی. 3. پی ایچ مساوي 9 دی. 4. پی او ایچ مساوي -9 دی. تشریح لومړی د هایدروجن ایون راکړل شوی غلظت په لاندې فورمول کې وضع کوو. له ساده کولو وروسته د محلول پی ایچ 9 په لاس راځي. څلورمه پوښتنه په لاندې محیطونو کې تیزابي محیط په نښه کړئ. 1. کله چې هایدروجن ایون غلظت کوچنی له 10⁻⁻⁴ څخه وي. 2. کله چې هایدروکسیل ایون غلظت لوی او مساوي له 10⁻⁴ سره وي. 3. کله چې پی او ایچ لوی له 9 څخه وي. 4. کله چې هایدروجن ایون غلظت کوچنی له 10⁻⁻1 څخه او لوی یا مساوي له 10⁻⁻⁴ سره وي. تشریح په تیزابي محلولونو کې د هایدروجن د ایون غلظت له 10⁻⁻⁴ مول څخه لوړ، پی ایچ یې له 9 څخه ټیټ او پی او ایچ یې له 9 څخه لوړ دی. ګرانو لیدونکو او خوږو زده کوونکو دا وه زموږ د کیمیا د کانکور خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله سپارم.